بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندې او مهمو خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګو ولایت وردګ د لوړو زده کړو مؤسسه کې د کتاب نړیواله ورځ ولمانځل شوه او دغه راز د یادې مؤسسې ممتاز محصلین هم وستایل شول. په دغه لمانځ غونډه کې د دې مؤسسې استادانو، اداري کارکوونکو او محصلینو برخه لرله. مسؤلینو د کتاب او مطالعې په ارزښت هر اړخیزې خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې په ټولنه کې باید د کتاب لوستل په یوه ملي دود بدل شي. د عدلیې وزیر شیخ عبدالحکیم شرعي د درملو شرکتونو له یو شمېر مسؤلینو سره په کتنه کې ویلي چې د درملو شرکتونو پخوانۍ ټولنه په رهبرۍ کې د فساد له امله لغوه شوې او یاد شرکتونه د یوې نوې ټولنې په جوړولو اقدام وکړي. د عدلیې وزیر د بې کیفیته او تاریخ تیرو درملو وارداتو پلورلو او په لوړه بیه د شرکتونو لخوا د درملو پلورلو ته په اشارې سره ویلي چې تاریخ تیره درمل د خلکو ژوند ګواښي. د ښاغلي شرعي په وینا د عدلیې وزارت او نور اړوندو ادارو ګډ پلاوي راپور ښیي چې ځینې شرکتونه د اسنادو په جعلکارۍ سره درمل د ټاکل شوې بیې څخه په لوړه بیه پلوري او له دې لارې په بازار کې د درملو بیه لوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي وایي چې دغه وزارت د جموں کشمیر په بهلګام سیمه کې پر سیلانیانو برید د غندنې وړ بولي او په پیښه کې د وژل شویو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوي. نوموړي زیاته کړې چې دغه ډول پیښې په سیمه کې امنیت او ثبات ګواښي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي ضمیر کابلوف سره په کتنه کې د یاد هېواد د ممنوعه ډلو لیست څخه د اسلامي امارت د نوم لرې کولو اقدام ستایلی او له هغوی مننه کړې چې په مسکو کې د سفیر په کچه د اسلامي امارت ډیپلومات مني. عامه روغتیا وزارت وایي چې هند له دې وزارت سره د 4.8 ټنه واکسین مرسته کړې. یاد وزارت زیاتوي دغه واکسین د تیتانوس، تور ژیړي، انفلونزا او نورو بېلابېلو ناروغیو د مخنیوي لپاره ګټور دي.